ژوند روان و او ما ورته کتل. هغه دی نن بیا د غرونو تر جګو څوکو لمر راپورته سو. تیاره یې له کلو کوڅو او ښارونو څخه پسې واخیسته او خپله د پلوشو ډکه غېږه یې ټولو ته خلاصه کړه. له ځانه سره یې پستې او ملایمې وږمې هم ملګرې کړې وې. مرغانو یې وزرینو وړانګو ته وزرونه وغوړول او په ترپهارې په هوا سول. د غره په لمن کې طلایي وړانګو ته ګلان ومسېدل او له مستو وږمو سره اوږه په اوږه ورته په نڅا سول. کله چې دا څپڅپان د وږمې تر ما راورسېدلې او پر مخ یې په خپلو وریښمینو وزرونو لمس کړم، د بدن په رګ رګ کې د ژوند احساس راوځغلاوه. بدن مې میږي میږي سو، لکه یو چا چې په غوږ کې راته ویلي وي چې همدا ژوند دی. ژوند نن بیا پیل سوی و. د کوچنیانو په بې آلایشه خنداو کې، د چینو په چړپهاري کې، د وریځو په کاروانونو کې او د موټرانو په هارنګونو کې د ژوند د قدمونو آوازونه اورېدل کېدل. ژوند روان و او ما ورته کتل. خو نه پوهېږم زه ولې تم وم، له یو چا پاته وم او که یو چا ته انتظار وم. ما د ماشومانو له خنداو سره وخندله، خو په خندا کې مې د پخوا په څېر کټ کټ نه و او نه هغسې شیریني پکښې وه. ما چې چینې ته پښې ورکښته کړلې، نو روانو اوبو یې اوس پښې نه راڅخه کشولې. پخوا به یې لږ وتخنولم، کش به یې کړم او مخ ته به یې یخ د اوبو څاڅکي راوغورځول. نن یې د پردو په څېر لار راڅخه بیلول او د پښو له څنګ سره به د حیاناکو نجونو په څېر ژر تېرې سوې. د وریځو کاروانونو ته مې وکتل، نه مې یې کاروان سالار پکښې ولیدی او نه یې ورسره مل حیوانان. نیخه چې زه بدل سوی وم که هغه کاروانونه اوس دې ښار ته نه راتلل. نه پوهېږم کله زه له دوی راجلا سوی وم او څه وخت د دوی تماشاچي راڅخه جوړ سوی و. ژوند روان و او ما ورته کتل. خو ګوره چیرې مې له یو چا اورېدلي وه چې ښکلا، سکون او بیا په خاصه دا رنګین طبیعت د هغو خندانو ماشومانو په څېر صرف له بې غرضو بیریاو انسانانو سره خپلې اړیکې ساتي، ورسره ناڅي او سندرې ورته وایي. خو ګوره کله زه له دوی راجلا سوی ومه، هېڅ پوهېدلی نه یم چې زما څخه کله د ژوند تماشاچي جوړ سوی و. خو بیا هم ژوند روان و او ما ورته کتل. ژوند روان دی او زه ورته ګورم.